अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو څنګه چې تاسو ته پته را بل ورځ د شاهد افریدي د لور سره د شاهین شاه افریدي نکاح وشو چې دینه بعد په سوشل میډیا باندې ډیر زیات غوبال جوړ دی او په شاهین افریدي باندې ډیر زیات تنقید کیږي پر اسکرین باندې چې رقم دوه تصویران تاسو ښکاری په سوشل میډیا باندې د شاهین افریدي دا دوه تصویران ډیر زیات وایرل دي چې په دې باندې ډیر زیات پښتنو کمنټونه هم کړي دي یو مرګري لیکلي دي شاهین افریدي ټول پښتون قوم وشرما او پښتانه داسې کار نه کوي نو کو ګورو نو پر تصویرونو پر عکسونو کې دومره غلط سنشته خو زیات مرګري داسې وایي چې د پښتنو د کلچر او د ثقافت سره نه خایي نو د خلکو د سخت تنقید او ریاکشن نه بعد شاهین افریدي د دې تصویرانو په باره کې پیغام هم جاری کړی دی تاسو ته پر اسکرین باندې ښکاری شاهین افریدي چې رقم تازه ټویټ شیر کړی دی پرې کې شاهین افریدي ویلي دي چې ما خلکو ته ویلو چې زماره نکاح تصویران په سوشل میډیا باندې نه شیر کوي خو خلکو زماره وینا مطابق دا تصویران په سوشل میډیا باندې وایرل کړي دي د شاهین افریدي دا ټویټ تاسو پر اسکرین باندې ښکاری چې پرې کې شاهین افریدي ډیر سخت الفاظ استعمال کړي دي شاهین افریدي ویلي چې په خلکو کې هیڅ قسمه شرم نشته زمونږ دا تصویرانې په سوشل میډیا باندې وایرل کړي دي په سوشل میډیا باندې ډیر زیات تنقید په شاهین افریدي باندې کیږي چې دا څنګه پښتون دی چې داسې تصویرانې شیر کړي دي بل شاهین افریدي ګناه نه ده ځکه چې ما تاسو سره شاهین افریدي کم پیغام شریک کو را ټویټو شاهین افریدي پرې کې ویلو چې لکه دا ما خلکو ته ویلو چې زماره نکاح تصویران په سوشل میډیا باندې نه شیر کوي خو خلکو د هغې باوجود چې کم دی زماره تصویران په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي دي شاهین افریدي هم په دې باندې خبرې چې دا تصویران وایرل شوي دي نو کم کسان چې شاهین افریدي په دې تصویرانو باندې غلط کمنټونه کوي نو تاسو خو خره ما تاسو سره د شاهین افریدي پیغام شریک کو شاهین افریدي د پاکستان او د ټولي دنیا او خاص کر د پښتنو یو سټار لوبغاړی دی نو موږ له پکار د چې سپورټ یې کو د شاهین افریدي د نکاح په ډیره ساده طریقه سره شوی دی چې پرې کې ډیرو کرکټرانو شریکت کړي او ډیرو لوبغاړو له مبارکي ورکړي ده تاسو ته د راشد خان دا ټویټ ښکاري چې پرې کې راشد خان شاهین افریدي ته د نکاح مبارکي ورکړي ده راشد خان د شاهین افریدي لپاره لیکلي دي چې همیشه رفارت تر خوشحالي ژوند غواړم راشد خان د ټویټ په اخر کې لیکلي دي لکه د مار د دې په مطلب باندې تاسو پوهیږئ دا تاسو لیدای شئ شاهین افریدي ته بابر اعظم هم مبارکي ورکړي ده شاداب خان مو ته مبارکي ورکړي ده شعیب ملک داسې د پاکستان چې کوم صدر دی ډاکټر عارف الوی هغه ته هم مبارکي ورکړي ده د پاکستان چې کوم پخوانی فاست بولر دی محمد آصف ته هم مبارکي ورکړي ده دین علاوه په خرزمان ته هم مبارکي ورکړي ده او محمد حارث ته هم مبارکي ورکړي ده حارث روپ ته هم مبارکي ورکړي ده او نسیم شاه ته هم مبارکي ورکړي ده دین علاوه محمد رضوان ته هم د ویډیو پیغام په ذریعہ باندې مبارکي ورکړي ده محمد وسیم جونیئر ته هم مبارکي ورکړي ده او افتخار احمد ته هم مبارکي ورکړي ده تاسو ته ټویټ ښکاری شاهین افریدي په نکاح کې ډیر غټ کرکټرانو شرکت کړو چې پرې کې فخر زمان سرفراز احمد بابر اعظم شاداب خان نسیم شاه تاسو ته په دې تصویر کې ښکاری که تاسو هم د شاهین افریدي مینوالي نو دا ویډیو د نور خلکو سره ضروری شیر کړئ د داسې نورو کرکټ اپډیټس لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پیج فالو کول مه هیروئ ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاویږو د الله پامان